او یو زمون پښتون قوم چې خبرو پورې ونه خطول بس لن بدر ته وی پلان کې مناسب خو سم نه و نه زما علماء ته مې درخواست دی چې علماء اکمل کې قران شریف بے ادبی شوی تاسو د پاکستان کې احتجاج سویډن کې قران شریف بے ادبی شوی ته نعلت او پدغه باندې ټول لعنت دی او چې دا چا کړی الله دې نبی زوګان او خنزیران جوړ کړي دا بے ادبی منګو تاسو ته خونه د پکار که هغه یو کړه هغه د جنت ته خو نه کوي کنه د جنت ته نه کوي نه د قران شریف بے ادبی اوس من کو کنه کو بیت الله شریف کې قران شریف راوالی او پیزار لاندې پروتي پیزار باندې ډېر اکثره کپڑا واچي یا ناچي اخوري پاپا کې باغی باندې قران شریف پروتي په ایمانی وای سویډن والا اخو کافر دی اخو جهنمی دی اخو به جهنم تزي داغه خو کسه او ماغه دی موت اخو دعوت سکو او قران شریف په خپو باندې ما یو تل مال دا اوچت کا ما ته دې کې څه چل دی غم دا دی کې ستدي بس جواب کې دې کې څه چل من بیزار دی بیزار باندې قران شریف کې د طالبانو مشر ملا فاضل اخون زمانہ دریم سب کې ناستو دا اوس مروا کې مونږ کول یو بل عالم خپل سره والله دې خوشاله هغه پیزار الته وېستو او پیزار صادر ځان ته واچول نه پیزار دې صادر نه افا کې خود په صادر باندې کې ناستو زخم داسې لیوانه ما هغه پیزار راوغسو صادر د پاسه نه کې خود هغه دې راوغسو ته به کې خود ما به راوغسو به پر صادر باندې کې خود سړی پوه شو ولا خو په اشاره پوهېږي چې خلی ونی سره واوښته او زما مقصد دا و منطالک چېړم اوس پیزار مې ورته کېښودو ما ویل مولانا صاحب دا پیزار زه دلته کړم تیا تک دی ولې ویل بس صادر هنک د مال تک د مال صادر پاک دی که دا د حرم ځمکه پاکه ده ویل هغه پاکه ده نو مال دلته ویل ته خو سجده لګو مال خیر دی خوا کېده مال ضمیر دې نه مني چې په صادر یې ځان ته کېده خدا الله په حرم کې پیزار سره ګرځي ما ته وې دکی څه چل دی دکی ټول وې دکی څه چل دی مال یار دا خو منع دی دا د آداب خلاف ورزي ده دا د خانه کعبه د تعظیم به حرمتي ده خانه کعبه عزت سره کې وساته ما ته وینو کدا سی وینو څه چلو شو که پیزار سره وینو څه چلو شو مالره ما ته یو آیات کریمه آیات چې موسی علی السلام نب سره راس کینو هغه ته خدای و چې پیزار وباسا ما ته تعالی پته داغه سرمند بل سن واغلم به کوم زنا علم مال ګوره تفسیر یو دانه دی کړي مال دی په سلام د نور تفسیرونه شتا نو ما د موبایل کې د شجری جمعه هغه تفسیر ابن کثیر نه زه خو نور نه پوهیږم نو دې کې مې هغه تصویر ایستلو دغه تر الفاظو مال د دې ترجمه وکا مال دا سعید ابن جبیر تابعی دی که صحابي دی وای زه نه پیژنم مال قرآن ترجمه دې کړې ده وای آو مال ګوره د خدای بندګانو د سعید ابن جبیر د په تفسیر کې مفسرینو کوم مرتبه او مقام لري هغه ما ته دې جواب نه راکړي مال خدیده ترجمه دې فخلعنا علیک لاندې لیکل ده چې موږ به خلق منع کول د بیت الله شریف ته د ننوتونه د پیزار سره او د طواف کولو د پیزار سره نو باغی وخت مال دي کې کانی پراتو دي کې ازغي پراتو دي کې ارس پراتو او باغی کې مغوي خپل خپل پیزار کړي طواف کړي دي نو چې ما دا خبر وکړه نو شاته ملا فاضل خون حفظه الله اولیاء دا خدای چې چاته انعام ورکي دا سينه ورکي اغه یو غټ صادر خپل او دا غټه کرسي وته پرته وا دي دا خپل صادر راغستو په دې کرسي داسې اچولو او دا غټ قران شریف ځان لداسې کولو کړو او داسې ورته ناس قران شریف تلاوت کولو مال دې نه پیژندو چې دا ملا فاضل خوندې ما ورته ول مال ګوره دا سپینګیره عالم دی خو چې زما استاد عمر سیوا دی قران شریف ته څه اچولې او اخه چیرته دی د سینې نه بره د سینې نه او مال چې زما استاد عمر کم دی نو په خپل قران شریف یې په کم ځای میخه په دې ځای باندې ښا په کوم ځای باندې په دې ځای باندې نو ما ورته ویل چې ګوره دې مشرانو نه ادبیات کوي د دې مشرانو سپینګیرو نو په حرم کې با تاسې صرف بوډاګان ګورئ چې خپې بل خپې طواف کوي ځوانان زمونږ انتهایی کمزوري شو
بې ادبي دي معافي. نو چې څومره ملګري حج ته عمرې ته ځئ وعده به راسره کوئ چې ادب به د دې جومات نه وړو انشاءالله. وړو به ادب؟ نه 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 د زړه نه وړو به ادب. ها داسې ووایي چې انشاءالله طواف به کوو او پیزار سره به نه کوو طواف. بیا به انشاءالله که ژوندي او الله ټیم راکو نو په دې باندې به تفصیلا خبره به را روانې جمعې ته کوو. دا عبارات به ټول انشاءالله زه دلته بیانوم او هغه به انشاءالله بیا په دې ریکارډینګ کې راځي چې هغه عبارت زه دا نه وایم چې امت علما نه دي خبر، علما خبر دي او زه ټکې ګوره په ادب باندې خبر ده، خو زه وایم چې دلته بې ادبي په یو ده او هلته بې ادبي ټوله څه یو په دلته چې مفتي صاحب موږ وویو چې زه به دا ګناه کوم نو په دې ګناه ارادې سره ماته مؤاخذه نشته، او که هلته ویم زه دا ګناه کوم اراده مې وکړه نو الله فرمایي ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الالم. هلته په ارادې د ګناه باندې نیول دي او الله وی عذاب درناک به ورکوم. په ایمان یې ووایي چې د ارادې باندې زړه کې راتلل دی وي ګناه باندې عذاب علیم ملاویږي نو هلته په بې ادبۍ باندې به کوم عذاب ملاویږي. زه هم هلته بې ادبي داسې ده لکه دلته چې فرض مونځ سړی پرېږدي. دا زما یو صوفیانه تشریح ده، صوفیانه عشقي تشریح ده، د عشق تشریح ده. زما په خپل یقین سره چې د مدینې طیبې د مکې مکرمې د دې څوک بې ادبي کوي لکه فرض مونځ چې پاکستان کې قضا کوي. وجه څه ده چې هلته یو ارس په یو لاګ دي، هلته ارس په او مدینه طیبه کې امام مالک صاحب وایي چې ارس په یو نه دي بلکې یو په 2 لکه دي. دا هغه رایه ده یو په 2 لکه د امام مالک صاحب. نو تاسې به داسې وعده را سره کوئ چې پیزار سره به طواف نه کوو. لاسونه به راکړئ انشاءالله. یا الله مونږ تا سره وعده کوو چې مونږ به انشاءالله ستا کور ته درشو طواف به کوو خو د پیزار سره به نه کوو، مونږ به عاجزۍ سره کوو، جړا سره به کوو انشاءالله. ټولو اراده ده وغواړئ خدایا د لاسونو برکې الله مونږ خپل کور ته ادب سره وغواړئ. لاسونه داسې کې اوس یا الله او داسې بره ونیسئ، داسې ما په عرفات کې نیولي ور باندې ونیسئ داسې. هلته مې داسې دعاګانې درته کړي ولې داسې ونه وایئ چې مولوي صاحب کمر نه سړی دیوال نه سړی تیر کې بیا نه هیر شي. عبدالمتین نه به قیامت کې نه هېرېږئ انشاءالله. دا مینه به زه حوض کوثر ته رسول الله ته وړم انشاءالله. زمونږ او ستاسې رشته ده روحاني. یا الله موږ او دوی ټول خدایا حرم د بیت الله شریف او حرم د جانان ته بوځي. یا الله موږ ادب سره بوځي ګره بې لاسونه داسې. یا الله موږ ادب سره بوځي، بار بار مو بوځي، ادب را نصیب کړي، بې ادبۍ نه مو وساتي. یا الله د حرمینو شریفینو خادمان چې څوک خدمت کوي الله د هغوی عمرونو کې برکت واچوي. د حرمینو شریفین چې څومره خادمان دي الله دې حفاظت وکړي. الہ العالمین زموږ ګناهونه معاف کړي. ډېر دوستان راغلي دي او زما دعا هلته داسې دعا وه اجیانو ته مطالبه دا وه چې اجیانو یو خو مال ډېر قرضداري لاړئ عرفات مازدیګر دعا وه یو بل ځای کتلی وي مولوي صاحب څه وایي مال قرضداري په دې راړئ چې سهار نه تاسو ته موبایل کېږي نو څه وایي یاره حاجي صاحب ډېرې دعا مې دله کړي دي حاجي صاحب زړه مې دومره دعا مې دله کړې ده 15 منټه بعد دا حاجي صاحب موبایل وکړي نه حاجي صاحب خاص دعا مې دله کړې ده مفتی صاحب بیا موبایل وکړي مفتی صاحب خاص دعا مې دله کړې مړه بیا دا وکړي موبایل خو بندېږي نه نو زرو کسانو ته وایي چې خاص دعا مې دله کړې ده او دې په دغه وخت کې د موبایل د ګیم نه فارغېږي نو دا سړی قرضدار نه قرضدار نه نو ما چې نظر مالې اول دغه چا سره معاهده کړې ده دا خلک به خدای وبخئ نو زما هلته دا دعا وه الله دې ستاسې د ټولو بخښنې یقیني وګرځوي تاسې او مونږ ټولو ته دې الله جزای خیر را نصیب کړي الله جل جلاله دې ستاسو او زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي زمونږ یو ملګری دی د هغې د بچو ته یې څه بیماري ده الله روغ صحت یې ور نصیب کړي زمونږ بچي ته هم دعا وکړئ الله روغ صحت یې نصیب کړي ستاسې بچي چې څومره بیماران دي کور کې زنانه بیمارانې دي د دې مدرسې او روحاني مور بیماره ده د دې مدرسې یو روحاني ادیب بیماره ده د دې مدرسې یو روحاني هغه مور بیماره ده چې هغه په خپل ژوند باندې تر سونې پورې ستاسې دې دارالحدیث ته ورکړلې قسم بالله هغه بنګړو سے 4,65,000 روپۍ هغه مور نن بیماره ده هغه مور تکلیف کې ده دعا ورته وغواړئ کریم او مهربان ربا خدایا مونږ د چا نامه نالو
دې منبر باندې هر چا سره چې مینه ښکاره کېږي الله اب ستا د رضا دپاره وي الله اب ستا د مینې او محبت د حصول دپاره وي الله هغه میندې چې دې جامعې ته د خپلو بچو مینه ورکړې ده الله بیماری په روغ صحت بدله کا الله د دې مدرسې څومره اراکین دي د دې مدرسې مقتدیان دي دا غریب او فقیران دي الله موږ په حلالو پیسو خپل کور ته وغواړه الله موږ په حلالو پیسو موږ خپلو بچو سره الله خپل کور ته وغواړه خدایا موږ په حلالو پیسو خپل کور ته وغواړه الله موږ د حرامو نه وساته څومره دعاګانې مو هلته کړي الله څومره صدقات مرګرو کړي موږ فقیرانو سس ټوټه پوټه کړي الله قبول او منظوري وفرمایي الله کریمه څومره امت مسلمه پریشانه دی الله د ټول امت پریشانی ختمه کړي الله د ټول امت ټول امت الله د هر قسمه پریشانونو نجات نصیب کړي الله سویډن کې چې د کومو خبيثانو زمونږ د ښکلي کلام دستا الله بې ادبي کړي خدای خنزیران ته جوړ کا الله بیزوګان ته جوړ کا الله امت ته یو خدای داسې یو عبرت وګرځوه الله او خدایا من محمدیان خو لاړو تباه شو من کې ادب راوله الله را روانې جمعې ته به انشاءالله بیا مکمله خبره په آدابو باندې وي او دا په دې وجه باندې رونو چې د مشرانو ادب لاړو د حرمینو ادب لاړو او روان دی خبره خدای زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي د قبر د عذاب نه مو وساتي دا څومره دوستان چې راغلي او را روان دي الله جزای خیر ور نصیب کړي خدای زمونږ د ټولو په وخت د ځان کدن کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد